السلام علیکم. محمد نبی ګل صاحب د خیرات د کړاری یو مخې په خیر یې جوړ روغ خیر خیرات شپې په خیر دا فا خو دې خدر سره وکذات لاله نن خو نو کستان دې تا و دکان ته راغ و ذاتي قرار په دا روزه کې خو سړی اسې دا توشیش خراب یې سره چورت وایي نو ما ویل چې په دا ټول بازار کې معنا د خلکو باندې ویارې باندې وګرځه نو اتې د تا دوکان ته راغدم دا لږ سودا یم په کار و بانجان په څو دي بانجان تا لپاره یا د ما لپاره نه ګوره خو روزه ده ذاتي لاله په څو دي بانجان په 40 روپۍ په 40 ښه پیاز په څو پیاز 10 روپۍ ښه او الوګۍ په 190 نو دا ولې دا ارزانه ورکوي خلک په روزه کې ګټې ته اشبنۍ درته معلومه بله هلک په دوکانداري که ته دوکاندار زه یم دوکاندار نو ولې دا خو په ټول بازار دلته ارزانه دی ولې دا روزه کې خلک ګټې که ته تاوان کړي زه وایم چې دا روزې په خاطر باندې لږ ارزانه ورکو ګراني جوړه نه کو بلکل و ته وایې چې معنا خدای پاک دې ښه در سره وکړي مګر زوی منه کې کانه ته وایې چې ټول خلک معنا دغه انصاف وکړه کانه ولې په دې باندې چې همدا بعضې خلک وایي په روزه کې د ګټې کېږي خلک وایي مجبور دي په هر قیامت یې اخلي مګر یا انصاف خو ښه شی نو خدای پاک خو دې په کاروبار کې برکت واچوه الله پاک دې موږ تاسې ټولو خلکو معنا دغسې ورپام که چې انصاف وکړه چې په دا روزه کې له مسلمانه سره نور کومک ونه کړي شی خو ما ورته پورته کړه که دغه نه حقیقت خبر وسړی خلک به مجبوره یي خلک به د بېګا په کور کې نه راغل تی دلته ذاتي وروره جانه شی ورته یو په دوه کې یا دغه خو نه ده که نه خدای پاک خو دې ښه در سره وکړي خو ګوره انصاف ښه عدل ښه شی دی خدای پاک خو دې دغونه نور برکت در زه راګرځم دغه لیک سودا به بیا که خیر و سیده حقیقت خبره دې وکړه یقین دې وسه ډېر در چې خوشحال خدای پاک دې موږ ټول ورته ذاتي وینې دغه وس توفیق راکړي که نه دی ډېر په انصاف یا خدای دې او انصاف ښه شی دی که دغه نه ده حقیقت خبر دې وکړه ښه راځئ ذاتي لاله یې راځئ